بسم الله الرحمن الرحیم. سٹارټ میل مرج. په سٹارټ میل مرج کې موږ سره ډیر زیات آپشنونه دي چې په هغه کې اول لیټرز دي، ایمیلز دي، انولپس دي. اول لیټر وایو. سٹارټ میل مرج موږ د څه لپاره استعمالوو؟ کله که موږ وغواړو چې مثلا یو لیټر وي، مثلا یو انویټیشن وي، لیټر وي، ایمیل وي، هر څه چې وي، خو یو مکتوب غواړو چې ډیرو کسانو ته یې ولیکو. مثلا زه دلته یو لیټر لیکم، غواړم چې دا 50 کسانو ته ولیکم، چې موضوع یوه موضوع وي، صرف چاته چې لیکم د هغه نوم پکې مختلف وي که نه، مثلا نوم یې کومه تغییرات چې زه راولم هغه شیان تغییر وي، خو مکتوب یو مکتوب وي، او لیکم یم څو کسانو ته؟ مثلا 50 کسانو ته یا 100 کسانو ته، داسې ډېر تعداد کې. په هغه صورت کې چې ده بیا موږ له میل مرج نه استفاده کوو. که چېرته موږ میل مرج نه استفاده ونه کړو، راسه نه دلته ولیکو، مثلا ما دلته کوم لیټر چې ده ما لیکلی ده، مثلا هغه مکتوب دلته لیکل شوی، دلته مې سبجیکټ لیکلی، دلته غواړم چې نومونه ولیکم، کوم کسانو ته چې لیکم، مثلا اول مې لیکلی علي. اوس همدغه شی زه 50 کسانو ته لیکم چې یو علي شو، د علي مې مثلا ادرس هم لیکلی ده، دلته یې نوم شو، دلته یې مثلا ادرس شو چې کاریز سټریټ کمپنی، موبایل نمبر یې هم شو. نو زه اوس د 50 کسانو همدغه شی ورته لیکم، صرف نومونه، ادرس او شماره به یې تغییر وي. نو زه به د 50 کسانو ته څنګه کوم؟ که چېرته زه کاپي پیسټ وکړم، مثلا دا ټول سلیکټ کړم، کاپي یې کړم او لاندې صفحې ته لاړ شم، پیسټ یې کړم، دلته راشم، نوم بدل کړم، دا بدل کړم، دا بدل کړم، بل کس ته بیا زه به څو وارې دا کار کوم؟ 50 وارې به زه دا کار کوم، تر څو د هر یو نوم ولیکم. نو بیا که ما 50 وارې دا پوره کړو، هغه وروسته که چېرته کوم تغییر راځي، مثلا موږ دې لیټر ته ګورو، کوم ځای هم پکې اشتباه کړی وي چې والا دا ځای باید ترې پاک شي، دا شی باید ترې ایسته شي، دا ځای مې ترې ایسته کړو. نو اوس به بیا زه څه کوم؟ 50 واړو کې به دا کار کوم، ټولو ته به ځم دا شی ایسته کوم. که کوم شی پکې اضافه کوم له هغه نه وروسته، مثلا ما 50 واړو ته ولیکل، هغه نه وروسته زه یو جمله پکې اضافه کوم، نو زه به څه کار کوم؟ 50 واړو کې به اضافه کوم. داسې به ګورو موږ تاسو څومره مشکل شي که نه. نو په هغه صورت کې چې د موږ تاسې له میل مرج نه استفاده کوو، دا یو شی لیکو، دا یو لیټر، دا نور نه لیکو، ګوره دا به زه فعلا پاک کړم، دا یو به ولیکو، دا نوم دا شی هم فعلا نه لیکو، ځای خالي پرېږدو. دا کوم شی چې موږ غواړو، دا کوم مکتوب چې د ټولو لپاره نوشته شي، همدا پرېږدو، نور څه نه. له هغه نه وروسته راځو موږ تاسې دلته لیټرز که انتخاب کو، نو دومره خاص تغییر به رانه شي، خو موږ تاسې به دلته لیست بیا جوړو، څنګه چې لیټر انتخاب کړو، له هغه نه وروسته به لیست جوړو. دلته ګوره موږ تاسې 3 آپشنونه لرو، یو ټایپ ا نیو لیست چې نوی لیست ټایپ کو جوړی کو، یو یوز ان ایگزیسټینګ لیست که چېرې موږ تاسو سره لیست مخکې موجود وي، یعنی مخکې م جوړ کړی وي، غواړو چې هغه لیست نه استفاده وکړو، بیا دا یو استعمالوو. او چوز فرام آوټلوک د مایکروسافټ یو بل پروګرام ده چې د ایمیلو لپاره استفاده کیږي. که چېرې موږ تاسې هلته لیست ولرو، له هغه نه استفاده کوو، بیا دا کلیک کوو. خو موږ تاسې فعلا یو هم نه لرو، نه نوی لرو، نه دا نوی به جوړوو. د نوي جوړېدو لپاره موږ تاسې ټایپ نیو لیست دا به کلیک کوو. کله چې دا کلیک کوو، مایکروسافټ ورډ چې ده موږ تاسې ته یو ټیبل غوندې راکوي چې په دې کې بعضې عنوانونه تیار پکې لیکلي، مثلا ټایټل، فرست نیم، لاست نیم، کمپنی، ایډرس. ګوره دا سکرول بار چې زه موف کوم، دومره ډېر شیان دي. نو آیا موږ دومره ډېر شیانو ته ضرورت لرو؟ که چېرته ضرورت لرو همدا به اخلو، که تغییرات پکې راولو بیا کسټمایز. اوس مثلا زه د یو چا ټایټل نه لیکم، فرست نیم، لاست نیم، دومره شیان یې نه لیکم، صرف نیم یې لیکم یا موبایل نمبر یې لیکم یا ادرس یې لیکم، نو دومره ډېر شیانو ته ضرورت نه لرم. نو بیا به دا څه کوو چې ډیلیټ به یې کوو یا به یې رینیم کوو. رینیم مطلب چې نوم یې ورته بدل کوو، ډیلیټ مطلب چې ډیلیټ یې کوو. بعضې به ډیلیټ کوو، دا به ډیلیټ کوو، بیخي به نوي واچو. زه کوم شیان ضرورت لرم؟ نیم ته چې نوم یې ولیکم، بلې مثلا ادرس ته ضرورت لرم، او بلې فون نمبر ته ضرورت لرم. دا 3 شیان، هر څومره شیان چې ضرورت لرئ ور واچوئ. ګوره اول نیم شو، بیا ایډرس شو، بیا فون نمبر شو. که کوم یو غواړو، اوس مثلا د فون نمبر 3 ده، زه غواړم چې اول ته راشي، بیرته یې آخر ته بیایم. که کوم یو کته پورته کوئ، له موو اپ موو ډاون نه یې کولی شو. او رینیم او ډیلیټ خو درته معلوم شو، اوکې به یې کوو. نو موږ تاسو ته به په ټیبل کې دغه 3 شیان راشي، نیم، اډرس او فون نمبر. دلته به اوس هغه 50 نومونه چې موږ تاسې غواړو چې دا لیټر ورته ولیکو، دلته به ټول ولیکو. مثلا علي، ادرس یې کاریز سټریټ، فون نمبر یې دا مثلا فون نمبر، دا یو کس شو. دویم کس لپاره نیو انټري چې بل لاین راشي، دلته به دویم کس لیکو، مثلا زه لیکم فیصل، ادرس یې
دا او دا موبایل نمبر بل کس که لیکو نیو انټری بس نیو انټری به کلیکو څومره کسان چې وي د ټولو نومونه به دلته لیکو مثلا زه بل لیکم جاوید ادرس کې لیکم چې او دا موبایل نمبر یو کس بل هم ولیکو ادرس موبایل نمبر دا موبایل نمبر صحیح شو نو هر څومره کسان چې وي ټول به هم دلته په دې لیست کې ولیکئ نیو انټري به کلیکوئ کسان به لیکئ که کوم یو مو ډیلیټ کوئ چې کلیک یې کوئ ډیلیټ به کې کلیک کوئ فایند مطلب پیدا کول که چیرې زموږ ستاسو لیست ډېر اوږد وي او غواړئ چې وګورئ چې آیا ما فلانی نوم لیکلی که نه نو په هغه صورت کې فایند او کسټمایز که بیرته غواړو چې دو کې تغیرات راولو کوم بل ور اضافه کوو یا د یو رینیم کړو نو بیا به کسټمایز کلیکو کله چې دا لیست جوړ شو دا به موږ تاسې اوکې کړو کله چې ګوره مونږ لیست جوړ کړی نه وي دغه آپشنونه وګورئ ټول ډیسیبل دي استفاده نه ترې کېږي خو کله چې زما دا لیست جوړ شي زه یې اوکې کړم نو وبه ګورئ اول به دی درته وایي چې دا لیست سیو کړه دا لیست به سیو کړو چې بیا کوم بل وخت کې په کارېدو نو مونږ ته بیا د جوړېدو ضرورت نه وي یو نوم به دلته ورکوئ سیو به یې کوئ دا به سیو شي اوس به وګورئ دا به ټول فعاله شي نو چې کله فعاله شول کوم بیرته غوښتل چې دا لیست بدل کړي مثلا بعضې تغیرات پکې راولئ نو بیا ایډیټ ریسیپینټ لیست په کلیک کوئ هغه نومان به ټول دلته راشي مثلا که غواړئ چې چاته پکې ونې لیکل شي ټیک مارک یې ایسته کوئ ټیک مارک یې بیرته کلیک کوئ نو کوم بعضې تغیرات پکې راوستل ایډیټ باندې کلیک کوئ اوکې به د هغه نه وروسته مونږ تاسې دلته انسرټ مارچ فیلډ لرو نوم مونږ چېرته لیکو مثلا دغه ځای کې ما نوم لیکو دلته به کلیک کې انسرټ کې ګوره هغه درې فیلډ چې مونږ اډ کړي وه درې واړه دلته شته نو اول غواړم چې نوم راشي لاندې ترې ادرس راشي له هغه نه لاندې بیا فون راشي درې واړه مې دلته ولیکل که ګورئ چې اوس دلته کوم کوم نومان موجود وه نو بیا پریویو ریزلټ کلیکوئ چې تر څو یې دلته وښیي اوس ګوره دا کوم کس و دا دویم کس ده نوم یې فیصل ده زه له دې ځای نه بدلوی شم اول کس څوک ده علي دویم فیصل جاوید داود آخري کس داود نه که دغه کلیکم اول کس به راته وښیي علي او که دا کلیکم آخر کس به راته وښیي آخري څلورم داود ده نو که غواړئ چې دلته یې وګورئ نو پریویو کلیکه له دې ځای نه یو کلیک کړه کله چې د وم کتل هغه نه وروسته اوس چې غواړئ چې هر یوه ته جدا جدا ولیکل شي په هغه صورت کې فینیشډ ان مارچ دا به کلیک کوئ که غواړئ چې راسن پرنټ شي نو پرنټ ډاکومنټ به کلیکوئ که غواړئ چې ایمیل کې واستوئ دا او که غواړئ چې فعلا هر یو جدا جدا صفحه کې راشي نو دا اول به دا کلیک کوئ ایډیټ انډیویژوال ډاکومنټس چې هر یو په جدا صفحه کې راشي دلته درته وایي چې مرج ریکارډ آل آیا غواړئ چې دا څلور واړه ریکارډ ټول راشي کرنټ ریکارډ صرف دی فرام شماره ورکوي مثلا څلور کسه دي زه غواړم چې دوه کسو ته ولیکل شي نو ورته وایم چې له اول نه تر دویم کسه دو ته دې ولیکل شي نور ته مثلا 50 کسه وي زه ورته وایم چې له اول نه تر شلمه پورې دې ورته ولیکل شي نور ته دې نه لیکل کېږي او کوم ټول غوښتل فعلا به لیکو اوکې به یې کوو اوس وګوره نوې صفحه کې اول کس علي ادرس کاري سټریټ شماره یې ده لاندې کره شو دویم فیصل دریم څلورم همداسې چې هر څومره کسان مونږ لیست کې اچولي ټولو ته به جدا جدا ولیکل شي که چیرې مونږ تغییر راوستو اوس مثلا زه غواړم چې بعضې جملې دلته بدلې کړم بعضې ور اضافه کړم بعضې کمې کړم څه به وکړئ صرف دا به کلوز کړئ هېڅ یې سیف کوی هم دا بل ګوره مونږ سره دلته شته هغه وینې نوي فایل کې راغلی و دا شی دلته شته تغییرات به پکې راولو مثلا زه دلته یو دوه جملې ور اضافه کوم دغه یو دوه جملې به کاپي کړم دلته به ور اضافه کړم دلته مثلا یو څه تغییرات مې راوستل یو څه مې کم کړل یو څه مې اضافه کړل اوس غواړم چې بیا دغه لیست ته ټولو ته همدا شی ولیکل شي بیا به مرج کلیک کوئ ایډیټ انډیویژوال ډاکومنټس اوس به وګورئ ټولو ته به همدا شی لیکلی وي یا مثلا نور تغییرات راولم دا بیرته نه سیف کوم مثلا پیج ته بارډر ورکوم مثلا هر تغییر چې وغواړئ مثلا دا غواړم چې بولډ ایټالیک یې کړم لږ ډبل کړم لږ سایز ورته زیات کړم په دوه کې بعضې تغییرات راولم هر تغییر چې مې راوسته له تغییر نه وروسته به بیا پریفرنس ته راشئ میلینګس ته او دلته به بیا دا یو کلیک کوئ ایډیټ انډیویژوال آل اوس به ګورئ ټولو ته به همدا شی لیکلی وي نو دې ته مایل مارچ وایي که کله مونږ تاسې غوښتل چې یو لیټر یا یو موضوع څو کسانو ته ولیکو نو اول کار به زموږ ستاسې لیټرز به انتخابو له هغه نه وروسته به په دې ځای کې ټایپ نیو لیست جوړوو دلته به دغه لیست وي که غواړو چې دا شیان بدل کړو کسټمایز کوم فیلډ چې نوي په کار ډیلیټ به یې کړو کوم یو کم رینیم کول رینیم به یې کړو فعلا به زه دا ډیلیټ کړم
نوی د راچول لپاره به اډ کلیک کو، مثلا نیم ور واچو، اډرس هر شی چې پکار یې هغه شیان به ور واچوئ، کوم معلومات چې پکار وي اوکې کوئ، دلته به لیست جوړ کړئ. مثلا یو کس دی ولیکو، بیا به نیو انټری کلیک کوئ، بل کس به ولیکئ نیو انټری ټول. بیا چې اوکې کوئ دی به وایي چې دا لیست سیو کړئ. د دې لپاره سیو کوئ چې آینده کې که بیا زموږ ضرورت وي همدا لیست هم استفاده کولی شو. خو فعلا به زه نه سیو کوم. چې کله سیو کړو د آپشنونه ټول فعاله کیږي. چې فعال شول بیا به په دغه ځای کې انسرټ مرج فیلډ کې به هغه فیلډونه ټول راشي. هر ځای کې چې زموږ په کار وو، مثلا ما نوم دلته انسرټ کو، دا دلته کې دویم وار بیا انسرټ کوم، بیا کولی شم مثلا نیم کلیک کوم، مثلا اډرس کلیک کوم، د هغه نه وروسته دې ځای نه موږ کولی شو چې هر کس وګورو، آخري کس وګورو، اول کس وګورو. کله چې جوړ کو د دې چې وروسته غواړو چې هر یو په جدا صفحه کې راشي، نو ایډیټ انډیویجوال ډاکومنټس او آل غواړئ آل چې ټول راشي، او کرنٹ دغه فعلني کس یعنی دا یو کس ته به ولیکل شي، او فرام کې شماره ورکوي چې له څونه تر څو پورې. خو که آل کو ټول به راشي. اوکې به کو، اوس به وګورئ هر کس ته به همدا شی لیکل شي. دې ته میل مرج وایي. پوه شوئ پرې؟ سوال پوښتنه که کوم ځای نه یې پوه شوي، که سوال لرئ سوال وکړئ، که کوم ځای کې نه یې پوه شوي بېرته ووایئ، زه به یې درته تشریح کړم. پوه شوئ پرې؟